السلام علیکم د پښتو شو چینل مینوالو تاسو ته سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. مخکې د ویډیو کتلو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ مننه. ولسمشر د لوی کندهار هلمند روزګان او زابل د ولسونو پیغام. جلال مطاب ولسمشر لکه څنګه چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د جوړجاړي خبرې نږدې شوې دي، د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د نورو وړاندیزونو ترڅنګ یو وړاندیز دا هم دی چې جنرال دوستم ته د مرشلۍ رتبه ورکړل شي. دروند ولسمشر د لوی کندهار غیرتي او میړاني ولسونو د ګران هیواد په تاریخ کې ډېر لوړ مقام او ځای لري. په سوله کې هم تل درنه ونډه خپله کړې، اوس هم تر هر چا سولې ته تږي یو، خو دوستم ته د مرشلۍ رتبه ورکول په هیڅ صورت سره نه منو، ځکه دوستم د لوی کندهار او د هلمند روزګان او زابل د خلکو قاتل دی. زموږ په لسګونه زره بې ګناه ځوانان یې په ډیر ظلم سره په شهادت رسولي. که چیرې تاسو عبدالرشید دوستم ته د مرشلۍ رتبه ورکړئ، د لوی کندهار ولسونو به د حکومت څخه خپله لاره بیله کړي او ستاسو په اړه به هم تاریخ بیا خپل قضاوت وکړي. درنو دوستانو، دا و د نن ورځې تازه مهم خبرونه. تر بیا زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ مننه.